ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم عفونا بیا عفو وکړل مونږه عنکم تاسو ته من بعد ذلك رست دغه کار نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر گزار جوړ شئ او تاسو شکر وباسئ. مخکې آیت کې ذکر وشو د بل یو نعمت چې هغه نعمت داو چې حالان کې پاغي کې د دوی ظلم بیان شوی دی چې موسی علیه السلام نکله سلويختو شپو د پر واده واغستلی شول او هغه جبل تور ته لاړلو. نو په دې ورځو کې دوی سخی په عبادت سره ونیولو، نو دای شرک وکړلو او لوی ظلم وکړلو. نو الله رب العالمین د دې نعمت تذکره کوي چې دومره لوی ظلم او شرک کول خدا هغې نه بعد چې کله موسی علیه السلام ته پته ولګېدل او هغه را واپس شو او هغه په دوی باندې غوسه وکړل او دی ورته وویل چې ظالمانو دا تاسو سجل کړی زما د تلو نه بعد تاسو کومه لار اختیاره کړې ده. نو ډېر کسان د بني اسرائیلو چې وو اکثر هغوی کلکه توبه واپس وایستله، واپس توبهګار شو را وګرځېدل. نو الله رب العالمین د هغې تذکره ورته کوي چې دغه ټیم کې ستاسو د شرک نه بعد الله رب العالمین ستاسو د توبه قبوله کړل او د بعضې خلکو په زړونو کې د سخي هغه محبت چې دی نو هغه باقي پاتې شو. که ظاهرا توبه وایستل خو په زړه کې محبت چې دی نو هغه باقي پاتې شولو. کله کله په رواج کې یو ګناه موجود نو خلک دا ګناه مشترکه کوي او کله کله رواج نه چې ګناه وځي نو یو سړي په زړه کې د هغې ګناه محبت یي خو دی بیا هغه ګناه چې دی نو هغه کولی نشي ځکه چې په رواج کې نه نو دې خلکو هم بعضې کسان پکې ډېر کم تعداد کې داسې و چې قرآن کې بل ځای کې بیا راځي او تفصیل به راشي انشاءالله چې د هغوی په زړونو کې د سخي دا محبت چې دی نو داس کولی شوی و او دا پکې پروت و او نورو خلکو توبه وایستل نو الله رب العالمین د دوی هغه توبه قبوله کړل. نو الله دې ته اشاره کوي چې ثم عفونا عنکم بیا ستاسو توبه قبوله کړله مونږه من بعد ذلک وروسته د دغې کار کولو نه او د توبې ایستلو نه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر گزار جوړ شئ. والشکر چې دی نو دا قرآن کریم کې بار بار راځي او شکر ډېر لوی نعمت دی د الله رب العالمین او الله رب العالمین په ډېر زیات رضا کیږي. الله رب العالمین د نعمت په شکر باندې رضا کیږي او کله کله داسې هم ویلی کیږي چې صبر او شکر چې دی د دې نه ایمان جوړیږي چې چا کې صبر او شکر راغی نو دا څه دی دا ایماندار دی. و شکر څه ته وایي نو په لغت کې شکر چې دی نو دا د دې دپاره عربی کې استعمالیږي لکه پښتو کې مونږ وایو څاروی سورب شو، څاروي ترقي وکړله او سورب شو. نو د دې شکر په وجه باندې هم په نعمت کې زیاتی راځي. قرآن کې الله وایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وکړو نو زه به نور زیات کم د خپل نعمتونه به تاسو باندې. نو د شکر په وجه باندې هم دا نعمت غټیږي او زیاتیږي. او بل اصطلاحي معنی د شکر دا ده ظاهرېدل د نعمت دی، آثار د نعمت چې دی نو هغه ظاهرېدل په ژبه باندې په دې طریقې سره چې ثنا به وایي او اقرار به کوي، په زړه باندې په دې سره چې محبت به کوي د شکر کوونکي سره، او په بدن او په اعضاو باندې په دې سره چې په دې باندې به طاعت او تابعداري چې دی نو دا به ظاهر شي. د شکر چې دی هغه دې ته وایي چې د نعمت اثار ظاهر شي. نو په ژبه باندې دا چې دی به صفت او اقرار به کوي چې چا پې د نعمت کړی د هغه یعنې د الله رب العالمین، او په زړه کې د الله رب العالمین سره محبت نور هم زیات شي، او په بدن باندې اطاعت د الله رب العالمین او تابعداري چې دی نو دا په اندامونو باندې ظاهر شي. د شکر ماده چې دی نو یا شکر دا ماده پیدا کوي چې دا محبت پیدا کوي د هغه چا سره چې چا باندې نعمت کړي. دا شکر چې دی نو دی نسبت به هغه چا ته کېږي چې چا پې کړي، یعنی الله رب العالمین پې نعمت کړی دی نو الله رب العالمین ته نسبت کول. نو کله کله یو سړي ته الله رب العالمین مال ورکړي چې ته ووایې نو هغه څه وایي جواب کې یاره دا خو مې پلار داسې چل کړی، یاره دا خو نیکه داسې چل کړی. نه، دا د الله رب العالمین
شکر ایستل پکار دی چې الله رب العالمین پلار ته مال ورکړی وي تا ته مال درکړی دی. او په دې کې یو مشهوره قصه د ماشومانو په کتابونو کې هم او د صحیح احادیثو کې راغلی ده، لکه دغه پمن ګنجي او دړون تاسو به اورېدلی. نو په هغوی باندې الله رب العالمین نعمت وکړو. کله چې دوو کسانو ته بیا هغه ملائک هغه د انسان په شکل کې راغی او سوال یې وکړو، نو دی وایي نه دا خو زما د پلار نیکه ګټه ده، دا خو د سختي او د تکلیف ګټه ده. یعنی الله رب العالمین ته نسبت ونه کو او دریم نسبت الله ته وکړو. الله را کړی ده چې څومره د الله په نوم دی پکاري والا بالکل زه داسې وم او داسې شوي ده. نو الله رب العالمین په هغه باندې نعمت زیات کو، په هغه نور نه واغېستل. نو د نعمت چې دی نو دا نسبت چې دی دا بچا ته کې دا به الله رب العالمین ته کې. لکه یو سړی صحتمند دی نو صحت دپاره به دا نه وایي چې زه سوچه غوړي ډېر خورم ځکه صحتمند یم. نه، د الله رب العالمین فضل دی چې مالی صحت را کړی دی. دا صحت په خوراک باندې نه دی. کنه ډېر خلک داسې چې هر وخت د مرضۍ خوراک کولی شي، خو صحت دا حالت چې د صحت د وجې نه هغه خوراک نشي کولی او خوراک پې بني. نو څومره چې دی نو د دې نسبت چا ته کول؟ الله رب العالمین ته کولو. او بیا د الله رب العالمین حمد و ثنا چې دی نو دا په ژبه باندې بیانول. او بیا اصل خبره دا ده چې دا الله رب العالمین ته اطاعت او تابعداري دا بیا په اندامونو باندې ظاهر شي. دا نعمت منل دا دي چې په دې ته خوشحالي وکړي، د الله سره د محبت زیات شي، د الله رب العالمین طرف ته نسبت کې او په اندامونو باندې ستا طاعت او عبادت چې دی نو دا پې راشي، تابعداري د الله رب العالمین زیات شي. او اخیری خبره پکې دا کېږي چې د الله رب العالمین په مرضی کې دا نعمت استعمالول او د هغه په خلاف کې نه استعمالول. لکه د الله رب العالمین ډېر نعمتونه دي، دا بعضو ته مونږ اشاره وکړل چې کم زیات ذکر کېږي. لکه الله رب العالمین صحت درکړی دی، نو دا صحت د الله په نافرمانی کې نه بلکې د الله په عبادت کې صرف کول دي. الله مال درکړی دی، نو چې مال یې درکړی دی نو دا مال د الله رب العالمین فرمان بردارۍ او تابعدارۍ کې خرج کول، نه د هغه په مخالفت کې خرج کول. الله رب العالمین عهده عزت مشري درکړې ده، نو دا ټول څیزونه چې د الله رب العالمین په فرمان بردارۍ کې او په تابعدارۍ کې خرج کول، د الله په مخالفت کې نه خرج کول. نو دا اصل کې څه شی دی؟ دا شکر دی. او شکر ډېر لوی نعمت دی. رسول مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د انسانانو شکر نه ادا کوي نو د الله شکر هم نشي ادا کولی. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. څوک چې د انسانانو شکر نشي ادا کولی نو د الله رب العالمین شکر هم نشي ادا کولی. نو د انسانانو هم چې څوک د سره کم نعمت وکړي د هغې شکر ادا کول پکار دي. الله رب العالمین په قرآن کریم کې وایي چې ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکر ادا کوي د خپل والدینو. نو د والدینو شکریا ادا کول یعنی د والدینو په بچو باندې ډیر زیات حق، ډیر خدمتونه ولا کړي، د ډیرو سختونه وسره تیر شوي، نو د هغوی شکر ادا کول او دغه شان پسیزه وړوکې نعمت او کلوی نعمت د چا په لاس در رسېدلی دی نو شکر ادا کولی پکار دی. لکه شکر چې دی نو دا به کله د اعلی ذات د طرفی، کله به د مساوي برابر ذات د طرفی، کله به د ادنا د طرفی. نو د اعلی ذات چې دی هغه د الله رب العالمین دی چې هغه د باندې کم نعمت کړی دی، نو د هغه شکر دا دی چې عبادت د هغه دپاره خاص کا. مساوي یعنی زما په شان اوس برابر سړی دی، نو د برابر سره چې دی نو هغه له بدلول کول پکار دی. د سر نیکي کړي نو تو سره هم نیکي وکړه، هغه د له څه درکړه نو تم کوشش وکړه چې څه وله ورکړه، هغه دې مدد وکړو تم کوشش وکړه چې مدد ورسره وکړي. او کستانه ادنا دی نو په هغه رحم وکړه، په هغه شفقت وکړه، او د هغه چې کم دی نو صفت وکړه، احسان ورسره وکړه او ښه بدلی ورله ولکه. نو دا اعلی ذات به هم شکر کې، دا مساوي هم، او د ادنا چې دی نو هغه به هم کې. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، او ارکل چې ورکو مونږ موسی علیه السلام ته کتاب، والفرقان او فرقان چې یعنی پرخ کوونکې په حق او باطل کې، لعلکم تهتدون، د دې دپاره چې تاسو هدایت بیا مومئ. وس بنی اسرائیلو ته یو بل نعمت الله رب العالمین ور یادوي او دا ډېر لوی نعمت دی، او دا نعمت د تورات کتاب ورکړه. دا د موسی علیه السلام د دې تورات دپاره تلو چې دا 40 شپې تیری کړي وي. نو الله رب العالمین هغه نعمت ور یادوي او دا ورته ولې ور یادوي؟ نو یوه وجه دا ده چې دوی ته وایي چې هغه تورات په تاسو لوی نعمت و، نو دا تورات وګورئ چې تاسو ته کم بشارت پکې د پیغمبر او د اسلام درکړی شوی، نو تاسو دې چې چل وکړئ چې هغه
وسپوره کوي، یعنی په دې پیغمبر باندې ایمان چې دی نو هغه راوړی. الله رب العالمین دلته کتاب چې دی نو د دې نه مراد څه دی؟ تورات تی واغستلی شو، ځکه چې هغوی ته تورات ورکړی شوی. او بیا دا فرقان چې دی نو اوس د فرقان سو تفسیرونه کیږي. یو تفسیر کې دا دی چې فرق کوونکی په حق او باطل کې، خو دویمه معنی دام کیږي چې والفرقان معجزې چې کوم موسی علیه السلام ته ورکړی شوی نه خو فرق کوونکی معجزې وې کن لوی لوی معجزې وې چې امسا به واچول او لوی اجدها به جوړ شول، لاس به ترقونو ته دن کړل، نه به دې پړقېدل چې ډېر زیات لوی پړق به کولو او معجزې او نور څه چې دی هغه به مخکې ان شاء الله په خپل تفصیل لاش. خو دلته مراد د فرقان نه څه شی دی؟ دا معجزې ته هم دي چې دا هم فرق کوونکي دي. اوس فرقان چې دی دا قرآن ته هم ویلې کېږي او تورات ته هم الله رب العالمین ویلې دی. نو دا دواړه ولې یو شان کړي دي؟ نو په دې کې یوه خبره دا ده چې تورات او قرآن دواړو د مسایلو ډېر تفصیل بیان کړی ده. کم مسایل چې دي د دوی ډېر تفصیل بیان کړی دی، نو ځکه ورته فرقان چې دی قرآن ته هم ویلی شوی دی او تورات ته هم ویلی شوی. دویمه خبره دا ده چې دا فرقان چې ورته وایي تورات او قرآن ته، نو په دې وجه ورته وایي چې دا په حق او باطل کې جدایي راولي، په حلال او حرام کې تمیز راولي او ډېر واضحه تمیز چې دی نو هغه راولي. یا دریمه وجه دا هم بیانېږي چې کم انسان په دې خبره ځان پوهه کړي نو هغه په خیر او شر کې بیا تمیز کولی شي، په خیر او شر کې تمیز راوستی شي. نو ځکه قرآن کریم او تورات ته چې دی نو فرقان ویلې کېږي، دواړو ته فرقان ویلې شوی. لعلکم تهتدون، الله رب العالمین د څه دپاره دا کار کړی؟ د دې دپاره چې تاسو هدایت بیا مومئ. د دې صورت په سر کې راغلی هدل للمتقین، نو ګوره نسبت بیا لاړو. تورات هم د هدایت دپاره دی او دا قرآن مجید هم د هدایت دپاره دی چې انسانان د دې په ذریعه باندې هدایت حاصل کړي. لکه قرآن مجید دی نو په دې کې ډېر داسې علومو ته اشاره ده چې په دنیا کې ډېرې زیاتې پیدې ورکوي. نو که انسان د قرآن نه دا پیدا ولې چې په دنیا ډېرې پیدې ته حاصلې کړي، خو اصل فایده الله سره رالیږلی نو هغه د هدایت دپاره دی. خو که دې په هدایت حاصل نه کړي او د هدایت لاره ته معلومه نه کړي، نو د قرآن کریم نه دغه اصل فایده چې کومه ده هغه ته وانغېستلی شوله چې الله رب العالمین د څه دپاره رالیږلی دی، هغه فایده ته وانغېستلی شول. نو دلته ورته بل نعمت ور یاد کړی شو چې هغه تورات دی، چې ګوره تورات الله رب العالمین تاسو له درکړی دی. نو د تورات چې دی په دې شکر دا دی چې تاسو د هغې کې چې کم بشارتونه درکړی شوي دي دا وګورئ او د دې په ذریعه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.